د شمالي هندوستان په کولو سیمه کې دغه کاریګر په لاسونو او په کډۍ باندې کپړه جوړوي. د روایتي شالونو نه علاوه چې د لسیزو راهیسې دلته کې جوړیږي، دوی وس د هندوستان او د جنوبي ایشیایي نورو ملکونو یوه بله مشهوره جامه ساړي هم په دې کډو باندې جوړوي. So to give it a variety and a new د کپړې له یو نوې شکل ورکولو لپاره موږ دا فیصله وکړه چې د دې څخه به ساړی جوړ کړو. زه تمه کوم دلته راتلونکي سیلګري به دا ضرور خوښوي او ځان سره یې به وړي. دا به د ګرمې کپړې نه جوړې لاولنۍ ساړیانې. په عمومي توګه باندې ساړیانې د کاټن یا د ریخمو د کپړې نه جوړیږي. چارواکي په دې باندې خوشبینه دي چې د نوي بدلون سره به د دغه علاقې د کاریګرو په آمدن کې هم اضافه وشي او نوي موقع به دوی ته ترلاسه شي، خصوصا ښځو ته، څوک چې پخواني روایتي کولو نقشې یا نمونې د زمانو نه په دې کپړو باندې جوړوي. बहुत अच्छी रोजगार है हमारे लिए इसमें से औरतों के. دا کار د ښځو لپاره ډیر ښه دی. په دغه آمدن موږ خپل ماشومان سکول ته لیږی سو او ښه ژوند تیروی سو. د کار په ځایونو یا ورکشاپونو کې وس د پخوانو په ځای نوي کډۍ ښودل شوي دي او هغه د دې لپاره چې په دې باندې ساړي په اسانه جوړېدی شي. یو مقامي کپړه جوړونکی وایي چې په لاسو جوړه کپړه خصوصا چې کمه د وړۍ نه جوړي، د هغې غوښتنه د وخت تېرېدو سره زیاته شوې ده. هینډلوم में जो वो चीज़ बनता है उसमें जो वो پلاس جوړه کپړه زیاته ګرمه او په ماشینونو جوړه کپړه په یخنۍ کې بدن زیات ګرم نه ساتي. د نوي فیشن سره سم دغه کپړه جوړولو لپاره د فیشن د ماهرینو نه هم په دې کې رایه اخیستلی شوې ده. इस चीज को बढ़ाने के د وخت د ضرورت په حساب او د خپل آمدن زیاتولو لپاره مونږه د فیشن د ادارو سره سلا مشورې نه پس فیصله وکړه چې د نوې زمانې او عالمي بدلیدونکو رواجونو سره تلل پکار دي. او کاریګرو هم دغه نوي بدلون سره ځان اموخته کړی دی. they are expert in making motifs on the fabric, so we just دوی په خپل هنر ښه پوهیږي. موږ یوازې دوی ته د ساړی ناپ او د دې وزن برابر ساتلو په لړ کې ټریننګ ورکړو. که ساړی درنی نو په اغوستو کې به تنګول کوي. که یو طرف ته د پخواني روایتي کپړه جوړولو په کار کې بدلون را روان دی، خو دغه هنر جاري ساتلو دپاره نوي خلک دې ته هڅول چې دا زده کړي، دا هم یو ډیر ګران کار دی. कंप्यूटर और जो वो ये फोन का जो کمپیوټر او موبایل ټلیفونونه دوی ته زیات خوند ورکوي. د زده کړې لپاره راتلونکي خلک اکثره له سوچ کوي چې د هنر سره به زیاته ګټه ونه کړی شي. خو فلحال دغه نوي بدلون سره په کاریګرو کې نوي تمې هم پیدا شوي دي. جاویتری ټاکور دغه هنر د خپل خاندان سره د مرستې دپاره شروع کړی دی او وایي چې ساړي جوړول زده کولو سره به د هغې دپاره هم نوي لارې کولاوي شي. अच्छा है. دا ډیر ښه کار دی. کیدای سي یو ورځ زه خپل کاروبار پیل کړم. خو دا به لا لیدل وي چې د کولو د سیمې دغه ډیزاینونه به د خلکو څومره خوښ شي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډي سي.